چې د یوه ویشته ته یې ورته درې ووله لکه نجیب په میرامشاه کې تیارې ووله دا نږدې مه وله ورمخکې شهزاد ووله چې د کابل ویستو ته اسلام آباد ووله درې پیره وکړه بیا ترپال ورباندې خور واچوه که سر یې جګ نو بیا راشه ماته اور واچوه او د نر دشمن نه به زارېږي او صفت به یې کوې که د حجرې ته کله راغو نو عزت به یې کوې مشره زمونږ سره ډېره ناروا کېږي زمونږ سره ډېره ناروا کېږي دا ټول چې مړه شي بیا به ستا حکومت په چا کېږي باقي پوجان دې نور د لوی خدای نه ژوندي وغواړه ورشه کوم خوا ته تیارې ورته غوندې وغواړه اوس د پخوا په شانتې نه یو اوس خپلواکه یو موږ اوس د نړۍ د هغه چستو نه چالاکه یو موږ اوس مو زمري په سرحدونو کې ډغرې وهي اوس مو ډرونونه کراچۍ باندې چکرې وهي اوس مو زمري په سنګرونو کې ډغرې وهي اوس مو جازونه په کراچۍ باندې چکرې وهي او د ده د ذهن نه وتلي ورته ځان وښایه ټیټ ورته ځمکه او پاس اسمان وښایه ورته هغه تېرې کارنامې د فتح خان وښایه چې د یوه ویشته ته یې ورته درې ووله لکه نجیب په میرامشاه کې تیارې ووله دا نږدې مه وله ورمخکې شهزاد ووله چې د کابل ویستو ته اسلام آباد ووله درې پیره وکړه بیا ترپال ورباندې خور واچوه که سر یې جګ نو بیا راشه ماته اور واچوه او د نر دشمن نه به زارېږي او صفت به یې کوې که د حجرې ته کله راغو نو عزت به یې کوې د اوس دشمن باندې لاسونه لنډ که خپې لنډې که په دې دنیا یې ورځې لنډې که او شپې لنډې که ماشوم خو نه یم چې تر اوسه به یې نه پېژنم زه خوږیاڼی مسرور بېننګه دشمن ښه پېژنم که اجازه راکوئ ورکوټې غوندې غزلګوټې لرمه کابله تا باندې باران ته خوشحالېږم ډېر خفه په دې یم چې څوک خس او څوک به اوړه نه لري او کچا جونګړو کې اوسېږي کریاګر د خواران داسې کور نشته چې واړه یا به زاړه نه لري او واړه خپیاب لګرځي کثافات لټوي او هم یې په تن باندې څه نشته او هم خواړه نه لري او خالقه ته یې نګاوان شه او نصرت یې وکړې او یوې بچیان واړه دی او بل میړه نه لري او خوږیاڼیوال مسروره دا واورې او دا غریبي څنګه به یخ نه وي او څنګه به ساړه نه لري وایي قدر دې ډېر وشو جنابه مسلمان ډېر و بې حسابه ستا جنازه وکړه ګلابه او جنت دې خدای درکې ترابه په غیرتو به دې غږیږي تاریخونه او یاغي باغي شاعر سرشاره د دې مظلوم ولس غمخواره او د دې مظلوم ولس غمخواره او زما د تورې حجرې یاره توره به چېرته یې نامداره د لیونو په شان دې هر ځای لټومه